سلامونه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر اسرائیل او ایران له هغه اوربند د سرغړونو له امله په غوسه دی چې ایله یو ساعت دوام وکړ. خو آیا اوربند به بیا پله یو جګړه به ودرېږي؟ حال یې اخلو. اقتصاد ونیزه هم شته. ستړي مشئ. د نن سه شنبه جون 24 نړۍ د وخت له ما شازیه سنگروال سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند له تړونه چې د یې په خپلې خواله رسنۍ اعلان کړی و د ښکاره سرغړونو په اړه له غوسې ډک غبرګون ښودلی. وایي پر دواړو هیوادونو غوسه او ترې ناخوښ دی. زه له دوی خوښ نه یم، له ایران هم خوښ نه یم، خو زه په رښتیا خوښ نه یم که اسرائیل د سهار د یو داسې توغندي له امله وځي چې نه دی پرېوتی، چې ښایي په تېروتنه ویشتل شوی وي، چې پر مځکه نه دی پرېوتی. زه په دې اړه خوښ نه یم. موږ دوه هیوادونه لرو چې له اوږدو راهیسې جګړه کوله او ډېره سخته. دوی نه پوهېږي چې څه کوي. پوهېږې؟ وړاندې ښاغلي ټرمپ له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې وه چې اوربند اوس پلی شوی او هیله یې ښودلې وه چې لطفا سرغړونه ترې مه کوئ. خو یوازې یو څو ساعته وروسته اسرائیل او ایران له اوربند په سرغړونې تورن کړ او ایران بیا دا تورونه رد کړل. نور جزئیات له بیت المقدس زموږ خبریال ډان جانسن راکوي. اسمانونه آرام شول او داسې ښکارېده چې هر څه به قرارېږي او بیا وروسته اسرائیلیانو تایید کړه چې دوی د دې پلان شرایط منلي دي. پوښتنه دا وه چې دقیقاً کله به عملي کیږي، خو اسرائیلیانو ویل دوی د دې تړون لاسلیک کولو ته لیواله دي، ځکه دوی د ایران اټومي پروګرام او بالستیک توغندیو ګواښ له منځه وړلو برخه کې خپلې موخې ترلاسه کړي دي چې تیرو 12 ورځو کې د شخړې پر مهال په پرله پسې ډول د دې هیواد پر لور توغول شوي دي. خو بیا شاوخوا یو ساعت وروسته د اسرائیلو په شمال کې د حیفا ښار شاوخوا ته یو ځل بیا د هوایي برید خطر زنګونه وکړنګېدل. د اسرائیلیانو په خبره دا ایراني توغندي له اوربند وروسته او له هغه په سرغړونې توغول شوي دي. ایرانیان دا خبره ردوي. نو څه پېښ شوي دي؟ کومه تېروتنه یا غلطه محاسبه شوې یا کوم خپلسري توغونه وه چې ایراني قوماندې یې امر نه دی کړی؟ دا روښانه نه ده. ایرانیان یې ردوي، خو اسرائیلیان یې له اوربنده قصدي سرغړونه ګڼي. د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د پام وړ ځوابي بریدونه به وشي. نو اوس د سولې هیلې د اوربند تړون د پلي کېدو هیله ټول دې پورې اړه لري چې اسرائیل څه کوي، د غچ اخیستونکو بریدونو کچه څومره ده. د بي بي سي ویر ډیویس بیا په اسرائیل کې په هغه میزایل لګېدلې ودانۍ سره نږدې دی چې د اوربند له پیلېدو وړاندې ایران توغولی وه. له هماغه ځایه یې نور حال راکوي. څرګنده ده چې په اسرائیلو او پراخه سیمه کې دا ویره شته چې که د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند ټینګ نشي نو دا به ډیر پراخ شي. نه یوازې دواړه هیوادونه به پکې ښکیل وي، بلکې لکه څنګه چې مو پرون ولیدل قطر او د دې سیمې نورې برخې به هم پکې ښکیلې شي. نو دواړو خواو او پراخه سیمه کې هیله شته چې اوربند به دوام وکړي، ځکه په څرګنده توګه دواړه خواوې داسې پوځي وړتیاوې لري چې یو بل ته ډیر زیان ورسوي. موږ پوهیږو چې په تیرو 12 ورځو کې ایران کې 300 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو کې تر دې دمه لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او که همداسې دوام ومومي نو دواړو خواو کې د نورو مرګونو احتمال خورا ډیر دی. د اوربند اعلان له هغه وروسته وشو چې ایران د شنبې په ورځ پر دغه هیواد د امریکا د برید په غبرګون کې پر دوشنبه قطر کې پر یوې امریکایي هوایي اډې د میزایلونو ګزار وکړ. قطر پر خپل خاورې د برید وغانده، خو ویل چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. ولسمشر ټرمپ هم دا خبره تایید کړه او له ایران یې مننه هم وکړه، ځکه د په وینا ایران له وړاندې د برید په اړه خبر ورکړی و. نور حالیت د بي بي سي په دې رپورټ کې ګورو. دا په قطر کې یو عادي شپه وه، خو د دې پیښې په اړه هیڅ هم عادي نه وو. د هوا له لارې 6 ایراني بالستیک توغندي د امریکا د هوایي اډې په لور وتوغول شول. دا برید پر ایران د امریکا د وروستي یرغل غچ وو. د پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او هوایي دفاع ټول توغندي په هوا کې شنډ کړل. خو په دوحه کې د دغه برتانوي ښوونکي په څیر بهرنیانو ته دا لا هم یو ټکان وو. زه داسې تشریح کولی شم چې دا هم زړه راښکونکی او هم ویرونکی و.
موږ پر اسمان ډیر داسې روښانه څراغونه ولیدل چې په هوا کې شنډ شول او بیا یو ناڅاپه کومې خواته وتوغبل شول او یوه چاودنه وشوه. ایران دغه توغندیو د وارولو شیبې خپرې کړې او دای د فتحې د بری پیلامه په نوم عملیات ونومول. دلته مهمه خبره دا و چې قطر ته لا وړاندې خبرداري ورکړل شوې و چې اوسیدونکي یې خوندي ځایونو کې پټ شي. دا کمساره او په احتیاط پلان شوی برید و. امریکا په منځني ختیځ کې شاوخوا 12 هوایي اډې لري، سربیره پر دې چې په عراق کې هم سمندري او ځمکنۍ اډې لري. دا په قطر کې د دوی له تر ټولو مهمو هوایي اډو ده. د العدید هوایي اډه د قطر پلازمینې دوحې څنډې ته پرته ده. لکه چې دا سپوږمکیز انځورونه یې ښیي، ایران ته ډیره نږدې ده. د جون په پیل کې پکې الوتکې ځای پر ځای شوې وې، خو 2 اونۍ وروسته ترې وایستل شوې. د العدید هوایي اډه ډیر کله له جنگي الوتکو ډکه وي. دا په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی مرکز دی، هغه ځای چې 10,000 امریکایي سرتیري پکې میشت دي او له همدې ځایه د امریکا او ملګرو یې د ټولو هوایي عملیاتو مشري کیږي. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی د ایران لخوا یو داسې ننګونکې وینا پاڼه خپره شوه چې دا برید پکې د امریکا د تیری پر وړاندې یو پیاوړی او ټینګ غبرګون بلل شوی و. خو داسې بریښي چې ایران نه غواړي دا وضعیت لا پسې خراب کړي. دلته لا هم د هرموز تنګي د تړل کېدو یو پټ ګواښ شته. د ایران پارلمان دغه تنګي د تړل کېدو لپاره رایه ورکړې، هغه تنګي چې د نړۍ 10% د تیلو بارونه ترې اوړي، خو دا به خپله ایران او چین ته هم زیان ورسوي. د اوس لپاره د دې شونتیا شته چې د دې کړکېچ په اړه اندېښنې یو څه راکمې شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ شخړې وروسته د اوربند اعلانېدو سره په کابل کې ولسي وګړو هم خپلې خوښۍ څرګندې کړې. دوی وایي د ایران او اسرائیلو شخړې د دوی پر ژوند او افغانستان کې پر بیو هم اغیز کړی دی. زموږ همکار ابراهیم امیدي په کابل کې دی او نور حال راکوي. په کابل کې د ژوند له هر ډګر سره تړاو لرونکو خلکو سره ما خبرې وکړې. دوی د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړې پای ته خوشاله دي. ان هغه کسان چې بیروزګار دي وایي دوی هم خوشاله دي، ځکه چې یو خو بیروزګاری و او بل دا چې قیمتونه ورسره لوړ شوي. زمونږ دپاره خو لکه تاثیر دا دی چې موږ خپله بېروزګار یو، نو خوراکي توکو لوړوالی چې دی دا په خپله یو تاثیر دی. همدارنګه چې دی د ایران سره موږ په بېلابېلو برخو کې چې دی د درملو په برخه کې هېواد ته چې دی دې توکي راوړل کېده، په نورو برخو کې نو په ټولو برخو کې چې دی تاثیرات و، قیمتونه لوړ شوي وو. او چې دغه اوربند شوی دی نو دغه تاثیرات مثبت دي، ځکه د ایران او دغه جګړه چې ده د اسرائیلو دا نه یوازې دې سیمې ته بلکې ټولې نړۍ دپاره یو د خطر زنګ و. که د هرموز تنګی تړل شوی نو اوس په دغه کم تاثیرات موږ لرو، نو په راتلونکي کې به ډېر تاثیرات وي. تیل به همدارنګه نفت، خوراکي توکي دا به ډېر لوړه بیه خرڅېدلی، نو تاثیرات به یې لرل. ډېره مننه دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند تړون په اړه چې اوس داسې ښکاري د پرځېدو په حال کې دی، له کابله د یو څو تنو نظرونه هم راخلو. زه شکرالله یم د زایتوري د مارکیټ دکانداران یا دکاندار یم لباس فروشي لرو په دې مارکیټ کې. موږ چې خبر شو د اوربند وشو واقعیت خوشحاله سولو، ځکه چې دا طبیعتا په افغانستان باندې بد اغېزې لري. د سون توکي د افغانستان ټول د ایران واردېږي، که ګاز دي، که تیل دي، که خوراکي مواد دي. غلام حبیب سلطانی یو کس دی کابل اوسېدونکی دا او د دې اوربند په نظر خوشحاله یو. اوربند ښه ده، اوربند کې امن یي او چېرته امن یي هلته سوکالي یي، هلته کاروبار یي. او دلته چې دا جنګونه ولو دې په موږ په وطن هم ډېر منفي تاثیرات لرل. هر څه ګران شول، لکه تیل ګران شول، لکه ګاز ګران شو، نو ډېره ګراني راغلې وه. زما نوم راز محمد دی، دغه د ښار اوسېدونکی یم. په دغه ایران د اسرائیل په منځ کې چې دغه کوم اوربند شوی ده دا ډېر ښه کار شوی ده، ځکه موږ ته هم ډېر تاوان رسېږي. دلته ګراني شوی و او کاروبار هم مشکلات اقتصادي هم ډېر ده. دا خو ډېر ښه کار ده او الله تعالی وکړي چې دغه اوربند نور هم وځلیږي او دایم لپاره دا اوربند وسیږي.